ګل پاچا الفت روغتیايي علومو خصوصي انسټیټیوټ د دولتي او سیمستري ازموینو ممتاز زده کوونکي وستایل. هغه غونډه چې د ګل پاچا الفت خصوصي انسټیټیوټ په انګړ کې جوړه شوې وه، پکې د عامې روغتیا ریاست د بررسۍ امیر ډاکټر مالیار، د یاد انسټیټیوټ رئیس نور الله منګل، استادانو، مدیرانو او محصلینو برخه درلوده. د قرآن کریم تر تلاوت وروسته د نوموړي انسټیټیوټ مشر ډاکټر نور الله منګل پرانیستونکې وینا وکړه او ممتاز محصلین یې لا تشویق کړل ترڅو خپلو زده کړو ته په ادرس شکل دوام ورکړي. د عامې روغتیا ریاست د بررسۍ امیر ډاکټر مالیار وینا وکړه، دوی ته د دندو پیدا کولو په برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړ. ورپسې د انسټیټیوټ اداري او مالي چارو مرستیال انجینر عبید الله شهاب او د استادانو په استازیتوب مولوي نجیب الله عزیزي وینا وکړه. ویل چې د یاد انسټیټیوټ اداره ژمنه ده چې د محصلینو هرې ستونزې ته پر وخت رسیدګي وکړي څو یې په زده کړو کې خنډ او ځنډ واقع نشي. ښاغلي شهاب د غونډې موخه داسې بیان کړه: په دولتي کانکور ازموینه کې او په سمستریزه ازموینه کې چې کوم محصلین د موږ ممتاز محصلینو هغه د مستعین غونډه جوړه کړې و، هغه مو مستعین لیکونه ونازول. په لغمان کې چې کوم امتحان اخیستل شوی او ګل پاچا الفت د روغتیايي علومو خصوصي انسټیټیوټ محصلینو پکې جګې نمرې وړې وې، نو دا د موږ لپاره یو افتخار ده. او بله دا چې دویمه برخه د غونډې چې وه هغه د سمستریزه ازموینه د موږ خلاصه شوه او ممتازو محصلینو لپاره موږ غونډه نیولې وه چې په دې کې تقریبا 21 نفرو په شمول محصلین چې ممتاز محصلین په صنفونو کې راغلي وو، هغه موږ په ستاین لیکونه ونازول. بل لور ته محصلینو هم په خپلو خبرو کې خوښي وښوده او د یاد انسټیټیوټ له مشرتابۍ مننه وکړه چې د دوی د تشویق په موخه یاد پروګرام برابر کړ. د موږ لپاره خو غونډې ډېر بارزښته او ډېر ښې تمامېدلی شي، ځکه دا د یو محصل د تشویق لپاره ده او د نور محصلینو د تشویق لپاره، ځکه که یو څوک اول نمره کېږي نو هغه دویم نمره د یو دریم نمره هغې تر اخر نمره پورې نور هم کوشش کوي تر څو پورې تصمیم ونیسي او ښه زحمت وباسي. وروسته په ممتازو محصلینو ستاین لیکونه او تقدیر پاڼې وویشل شوې او غونډه په دعایي سره پای ته ورسېده. یاسر مشتاق، هیرو ټي وي، لغمان.